چا په بیماری کې دا سرور کلمات ویل نو په باندې جهنم حرام دی اور به مسلې کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی سرور کلمات دي سلور چې دا څوک وی نو د اړ کلمې جواب الله رب العالمین برای راست خپل ورکي لکه ته چې دا الله څخه خبرې کوي دا الله څخه د کائنات او بادشاہ د زمکه او د اسمان بادشاہ رحیم او کریم چې د خپل نه دا کلمات وباسي وی دارک الله رب العالمین یو سکند کې دنه واپس دغه جواب درکړي او دویمه جمله و فرمایله ویل دا سرور کلمات څوک وی یو مریض دا سرور کلمات ویل ناجوړه دی الله دې موږ ټول روغ کې ټول مریضان د الله کې خو بیماری په دنیا کې شته یو جنت د جنت بیماری نه نشته دې بیمار دی په تبه باندې پروت دی په کینسر باندې دی په تور زړی باندې دی د ګردې مریض دی خو چې دې بیمار او د پرې بیماری کې دا سرور کلمات ویل نو امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال في مرضه نو لم تطعمه النار کچا په بیماری کې دا سرور کلمات ویل نو په دې باندې جهنم حرام دی اور به مسلې کی اور ته شي او کلمات انتهایی آسان انتهایی خواږه خدای الله رسول او مشفق انسان د دې امت تربیت وکاو ول دا سرور کلمات چوي الله بدل جواب درکې دوی مدار کنا جوړوي او دا دی ویل او مرشه بری بیماری کې نو لم تطعمه النار دا الله نبی فرمایي دی به چرته جهنم اور مسلې کې هغه سرور کلمات دادي صحیح حدیث د الله رسول لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له درم لا إله إلا الله له الملك وله الحمد أو سرورم لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وسنا الله نبي فرمائي شكل يوم مسلمان مؤمن دسي وي لا إله إلا الله والله أكبر نشتري بالإله نشتري حقدار د بندگی نشتري بالمعبود سوا دی والله او الله د ټول لوی دی الله رب العالمین لوی دی نه امریکای سره دیواله شته نه برتانیې سره شته نه د چین سره شته نه د وزیر اعظم سره شته نه د خان سره شته لوی چې دی زمونږ غلوی الله دی وي چې څنګه څوک دوی وی رب العالمین وی چې لا اله الا انا وانا اکبر بل اله نشته سوا زمانہ او ظلمین دویمه کلمه چې دا بنده وی چې لا اله الا الله وحده لا شریک له لایق د بندګۍ یو الله دی یو ذات دی شریک ولا نشته وی رب العالمین جواب ورکی چې لا اله الا انا وحدي ولا شريك لي بل اله نشتره سوا زمانه زي ما یو اله او زي واز ذات ما زمانه سره شریک نشته ني وزیران شته ني شریکان شته ني بوشیران شته صمد ذات دی غني ذات دی او درې مې فرمایل دغه کلمه چې لا اله الا الله له الملك وله الحمد حقدار د بندګۍ یو الله دی لایق د بندګۍ والله زمونږ یو دی او دا بچایم صرف یو الله له دا ټول حمدونه دی یو الله لدی وی الله جواب کی چې لا اله الا انا ولي الملك ولي الحمد حقدار د بندګۍ الہ هم زما او ټول بچي او ټول حمدونه مال دي او چې دا وی لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله نشته بل الہ سوا د الله نه او نشتره بچ کېدل د ګناه نه نشتره طاقت د نیکی مگر د الله په مدد وی الله فرمایي چې لا اله الا انا ولا حول ولا قوه الا بي دا کلمات دي ډېر انتهایی آسان دي ځکه دا کلمه خو موږ یاد کړې ده لا اله الا الله ورچاله ورځي خو لا اله الا الله والله اکبر لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد او لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله
د هرې جملې جواب رب العالمین تعالی درکوي. او دویمه دا ده که کوم مریض چېرته په مرض کې دا وویل او دی مړ شو نو د الله نبي فرمایي ډایرکټ جنتي دی اور ته به لاړ نه شي.